د شیدو غواګانو د فاسفورس اړتیا. نن تاسو ته دا تشریح کوم چې د شیدو غواګانو د فاسفورس اړتیا به څنګه پوره کوو. د بقا دپاره یو غوا یا د ژوندۍ ساتلو دپاره تقریبا 0.04 ګرامه فاسفورس دپاره ضرورت لري. نو که غوا موږ سره 500 کیلو وزن لري نو د ورځې اړتیا چې ده دا 20 ګرامه شوه. او که چېرته دا غوا 45 کیلو ګرامه شیدې وکړي نو 1.4 ګرامه فاسفورس د هر کیلو شیدو د تولید دپاره پکار دی. نو 9.3 ګرامه دا شو. نو مجموعه چې د 9.3 ګرامه فاسفورس ته چې دی زموږ څومره اړتیا ده. نو که تاسو چېرته غواړئ چې د شیدو تولید مو لوړ وي، غواګانو کې د نه تېرېدلو موضوعات وي، یا هغې کې د امبریو یا د جنین مړینه پکې یا هغه وخت په وخت باندې مریضېږي، نو تاسو ته ضرور دا ده چې تاسو باید د خپلو غواګانو د فاسفورس اړتیا معلومه کړئ او د هغې دپاره چې دی به جیره سنجش کوي. د جیرې د سنجش دپاره چې دی فاسفورس موږ باید ډېر زیات په دقیق ډول باندې چې دی دا محاسبه کړو، ځکه کله چې موږ پروتین محاسبه کوو یا کلسیم محاسبه کوو نو یو شی چې موږ هغه محاسبه کوو نو د دویم شي د کموالي پیښې رامنځته کېږي. نو په همدې اساس باندې چې کله تاسې جیره سنجوئ نو په دې باندې باید پوه شئ چې ستاسو ضرورت د بقا څومره دی یا د غوا وزن هم څومره دی او د شیدو تولید هم څومره دی. که چېرته دا مقدار تاسې ورنه کوي نو دا غوا به دغه 45 کیلو شیدې تولید نه کړي، په ځای به دا څومره تولید کړي؟ 15 تولید کړي. تاسو به پروتین هم ورکړي، نور منرالونه به هم ورکړي، ویټامین به هم ورکړي، خو د غواګانو کوم ضرورت چې د فاسفورس دی دا به هم نه پوره کړی. په تېره ویډیو کې ما په کلسیم باندې بحث کړی او دا ځل ما تاسو ته د فاسفورس د اړتیا په اړه باندې دا د لنډ ویډیو وکړله. د فاسفورس د کمښت د پوره کولو دپاره تاسو کولی شئ چې زموږ د لمر سپین غر DCP یا ډای کلشیم فاسفیټ چې دی د دې څخه ګټه واخلئ او د غواګانو د فاسفورس کمښت هم چې دی دا پوره کړئ.